خوست کې د پاکستان په هوایي برید کې تر 10 ډیر کسان وژل شوي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. پاکستاني هوایي ځواکونو د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وزیرستاني مهاجرینو پنډغالي بمبار کړي دي. د خوست امنیه قومندانۍ ویاند مستغفر ګربز د پاکستاني هوایي ځواکونو بمبار تایید کړی دی. هغه ویلي چې پاکستاني ځواکونو د سپیرې ولسوالۍ مندته، امیرسپر، بڅمیلې او شګونې سیمې بمبار کړي دي. د خوست ځایي خلک وایي چې د وزیرستاني بې ځایه شویو پر یوه کمپ پاکستاني الوتکو بمبار کې تر 10 ډیر کسان وژل شوي دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې په یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د خوست په بمبارۍ کې ښځې او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. تر دې دمه د پاکستان حکومت د افغانستان هوایي حریم د نقض او د افغانستان پر خاوره د تیري په اړه څه نه دي ویلي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.